أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب دې تلخ توجه کوي د مخ کې آیاتونو کو بیګا تشریح شوی و او نن تقریبا دغه بیان شو الله تعالی دې موږ په دې لږ وخت کې برکت واچي چې موږ د قران کریم په خې طریقې سره سره ورسو 27 رمضان پورې ځکه چې ورځې لنډيږي او سبق ډېر پاتې کیږي خو بعضی شیونه ضروری وي دا باندې پویدل الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي کی الله فرمایي دی آیات کې اول د دې آیات معنا واوري ان یقینا فی خلق پیدا کولو د السماوات اسمانونو والارض ازمکه کی یقینا په پیدایش د اسمانونو او ازمکه کی وخت اختلاف الليل پاړول راړول د شپې والنهار او ورځ کی لآیات البته نشانات لأولی الالباب د عقل خواندانو د پاره عقل خواندانو د پاره د شپې ورځې او په دې ټولو کائناتو کې نشانات دي د دې تاسو ته ما څه تشریح وکړم مختصر غوښنه تاسو بیا ما اورئ چې قران کریم کې د آیت لفظ نشانه ته ویل کیږي دلیل ته ویل کیږي دا په قران کریم کې 383 کرته بیان شوی دی 383 کرته 303 آیت بار ذله د آیت لفظ استعمال شوی دی 303 اتیا جا 383 دا دومره ذله استعمال شوی دی او دا په دوه معنی کې استعمال شوی دی دوه معنی کې یو دا استعمال شوی دی د قران د پاره او بیا باقی کې باندې یو ځل کې قران سره معجزې دلیلونه بعضی ځکه معنی دلیل دی بعضی ځکه معنی معجزه ده بعضی ځکه آیت ده آیتونه دي کوم چې موږ قران آیتونه دي لکه الحمدلله رب العالمین دا یو آیت الرحمن الرحیم بل آیت وغیرہ وغیرہ یو دې لپاره استعمال شوی دی او دا په تعداد کې 202 دي 202 یعنی 202 دو کرته دا لفظ الله استعمال کړی دی د دې قران کریم د پاره او دلیل د پاره معجزې د پاره او یوسل او یو اتیا 181 دا الله تعالی استعمال کړی دی د دې کائناتو د پاره اسمان زمکا ستوري مسترګا او اسپوږمۍ او شپه او ورځ او ونه بوټه خاوري وغیرہ دا ټول دې د پاره الله تعالی استعمال کړی 181 کرته الله تعالی استعمال کړی نو کچېره دا الله تعالی یو ارم استعمال کړی وي اومنه دې باندې ځان ډیر ضروري وي ډیر ضروري خو بار بار استعمال کړی دی د دې وجه څه یا چې کوم ځکه استعمال کړی دا غي څو مثالونه تاسو ته خیمه ان شاء الله الله توفیق را کی دا غي بیان ول تعالی دې حق ادا کی الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي هم کی د دې وجه دا اول خدا خبره تاسو ذهن کې کین وای خط لکا چې علم چې کم ده کنه علم دا د مدرسې اتکالا 12 کالا شل کالا 50 کالا پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ دیتا الله نه دی نه چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم دته علم ویل دا ټول فنون دي دته فن وای فن دا فنون دي علم ویل کیږي د الله تعالی پہچان ته الله چا او پېژندو کده مدرسه ویلی دا او کنه دا ویل کده تعلیم کړه دے او کنه دے کړه صحابه کرام دا دومره لوی عالمان ولی دی الله پېژندل دی الله خپل حیثیت سره پېژندل او چې الله څومره لوی دی الله اکیو دی شریک نه لري په ذات کې صفاتو کې عبادتو کې زورور دی حاضر و ناظر دی موږ نه خبر دی رحمان و رحیم دی حی و قیوم دی وغیرہ وغیرہ ټول صفاتونو سره الله پېژندل نو چا چې الله او پېژندو بس د علم مکمل کو د علم مکمل دی دنیا اساته پوره دغه ضرورت په بنیاد باندې دغه علم مکمل دی نو د الله پہچان د پاره د الله تعالی د پېژندګلنو د پاره الله تعالی موږ تاسو ته وحی راوسته ولا او درې شیونه موږ تراټل خدان کوئی کوي په دې باندې د الله پېژندګلنو د پاره چې الله او پېژني هغه د پاره درې شیونه موږ تراټل اول حواس راکل حواس خمسه یا سپغم حس یا چټي حس چې موږ ورته وایو وجدان وغیرہ
دا موږ تراکل موږ سترګې دي نو موږ ته پته لګي چې دا بلب ته او دا مایک ته او دا قران دی او دا ګل دی وغیرہ دا ټول موږ ګورو سترګو سره همدارنګه زموږ غوږونه دي موږ اوریدل کوو همدارنګه زموږ ژبه دا په دې سره موږ ذایقه څکو همدارنګه زموږ لاس ته شی محسوسو دي سره چې کلک ته سخت نرم دی دروند دی سپک دی وغیرہ اول حواس دي خو دې حواس سره موږ دا ټول کار پوره کولای نشو ترڅو پورې چې دې سره زموږ عقل ملګری شوی نه عقل ملګری نه ځکه چې حواس ته دي خو عقل کار نه کوي نو هغه مور بلار دیوال خپل او نه پیژني بیا په دې نه پوهیږي بیا نو د حواس نه بعد الله تعالی دویم شی موږ ته راکړو د علم حاصلولو د پاره عقل موږ ته راکړو چې هغه سره موږ دا کار کوو بیا د عقل هم نامکمل دی حواس او عقل چې دواړه یو ځای شي بیا دا نه مکمل دي ترڅو پورې چې دې سره موږ د الله طرف نه دا وحي شامل نه کو الله موږ سره په دې کې وحي شامل نه کی نو موږ دا خو کته شو چې دا دیوال دی عقل مکار کوي چې بده باندې مزل نه کی او دا دروازه دا وحي ذریعہ سره دا موږ ته پته ولګي چې په دې دروازه باندې وتل جایز دی او کنه جایز دی دا به موږ ته وحي ذریعہ سره پته لګي او اسیم دا ټول شنو نمونه دا په وحي ذریعہ سره موږ ته معلوم شوی دي دا موږ ته وحي ذریعہ سره معلوم شوی دي او دا وحي د الله تعالی ډېر لوی نعمت ته په نعمتونو نه لوی نعمت ته چلا موږ ته راکړي دا موږ ته بیان راکړي موږ ته د ژوند تیرولو طریقه خودلې دا یوازې جنت او دوزخ نه دی خودلې چې صرف آخرت لپاره ژوند دی اوسېګا نه د دنیا ضرورت زمونږ دا ولګه چې پیدا کیږي یو څو مثالونه تاسو ته درکما چې ولګه نه دا ټول د دنیا وسایل موجود دي نو تاسو فائدہ رسیږي فائدہ شته ده د لوګه څوک پیدا کوي الله پیدا کوي او د دې د وینې نه چې کوم دا جسم جوړ دی د دې چې کوم اصلیت ته تاسو ته معلومه ده وینه دا اوبدي او هوا ده د دې نه دا کوم دا دومره لوی مشینری چې زموږ په جسم کې دا څوک چلای دا الله تعالی چلای او الله تعالی موږ ته د وحی بارک د هر څه موږ ته خودلی او موږ باغې باندې مزید تحقیقات کو خو موږ د الله د وحی نه خو مخکې نشو کولای چې څومره جوړ کړی دی هغه سره باغې بارک معلومات حاصلو نو دا درشونه الله تعالی موږ ته د عقل او د حواس او دا د الله طرف نه وحي دا دې د پاره دی چې مونږه الله او پیژن مونږه د الله تعالی تعارف حاصل کو دلیل څه ده دلیل دا ده چې د قران کریم کې دا څومره چې آیاتونه دي دا څه تاسو واوریدل او څه تاسو نور واورئ دا ټول باره کې موږ څوک څه وایي دا ښه کارونه کوا چې الله راضي شي دا بد مکوا چې الله ناراض نه شي پیغمبر خبره ومنه چې الله راضي شي انکارونه کوي چې الله ناراض نه شي حج کوا چې الله راضي شي بخل مکوا چې الله ناراض نه شي دروغ ما وای چې الله ناراض نه شي اهل کتاب الله ناراض کړو او په دې منځ کې الله خپل تعارف ورسره کوي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم او ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لله ما في السماوات وما في الارض بار په کراو لګنه دا ورسره الله تعالی تعارف کوي مسلسل برازي تر اخر والناس پورې خبره برازي به الله تعارفي خبره برازي به الله تعارفي چاله یو د شریک نه لري او دا ټول تاسو دغه ناس ته بیگام دلته خبره کې دا اوسم تاسو دی باندې ځان پوي کوي چې دا ټول ګناهونه چې تاسو کې راجمع کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دنیا او د اسمان او د زمکه په منځ کې دا ټول ډګون برابر شي نو الله وايي ماته په معافي باندې زستړی کېږم نه او زه په خوشاله ګم الا دا چې شرک نه کړي او شرک به څوک کوي چې الله نه پیژندل الله سره بل څوک شریک کوي نو دیو جنا الله تعالی دا دواړو آیتونو مونږ ته د پویدلو بار مونږ ته تاکید کوي الله تعالی چې دې باندې تاسو ځان پوي قرآن باندې ځان پوي کوي ورسره الله مونږ دا فرمایي لکه دلته وایي چې لآیات نشانات لأولی الالباب د عقل خواندانو لپاره پس کې ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار پدې کې تاسو ته نشانات دي او دې باندې تحقیق کوا یو ونه رئیس سره کا باغی تحقیق کوا د زړه کیفیت رئیس سره کا تحقیق کوا یو بوټه رئیس سره کا یو پرنده رئیس سره کا داغه اخر نتیجه کې بده تر رسیږي چې سبحان الله دا الله تعالی کړی او دا الله تعالی قوت دا دې د پاره دي دا یو خبره دویمه خبره دې سره ډیره ضروری ده دم تاسو ځین کې واچوي او دا انتهایی اهمه ده خاص کر زموږ تاسو د نوجوانانو لپاره امغه باندې عمر تیر دنه بعد څه کار وکړو خو چې چا عمر ده او چا تعالی همت ورکړي په کار چې بده دې کار وکړي او ډیر ضروری ده زما ډیر زیات خواهش ته دعاګانې دی الله تعالی داسې یو نوجوان مونږه کوم پیدا